سلامونه د ودان ټي وي یوټیوب چینل لیدونکو په دې هیله چې روغ او جوړ یاست. د جمعې مبارکه ورځ ده او راغلي یو د وټپور ولسوالۍ ته. د وټپور په ولسوالۍ کې به د ځوانانو سره ګپ شپ لګوو په دې هیله چې زموږ سره پاتې شي. لیدونکو دا چې یو ورور مې تر څنګ ولاړ دی، د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې بیان الله صافی دی، د وټپور ولسوالۍ د کیمګام د کلي اوسېدونکی. ښه صافی صاحب، پارک ته همداسې چکر دپاره راوتی که نه تم د ولیبال لوبه کوې سره؟ مننه. ځم دلته مازدیګر کې راځم دلته چې دا واړه ولیبال کوي، دلته راځي ساعت تېري کوي، تفریح لپاره راځي. زه هم د دې سیل لپاره دلته مازدیګر کې چکر راوړم تر څو زموږ هم ساعت تېري وشي. او دا راته ووایه چې څه کار کوې، په څه کار مصروف یې ته خپله؟ ده مننه. فعلا زه ښوونکی یم او په یو مکتب کې زده کوونکو ته خپل تدریس کوم. ښه ډېر ښه. د مکتب نه بغیر بل کوم داسې شخصي کار لرې که نه صرف همدغه یو مکتب کې استادي کې نور د کوم کار نشته مثل شخصي؟ لا تر اوسه کوم داسې د مکتب نه علاوه بل کار نشته دی چې مثلا شخصي کاروبار یې زه ترسره کړم، خو پلان لرم انشاءالله چې آینده کې د خپل دغه درسي خپل ښوونکي د دندې ترڅنګ خپل بله دنده هم دغه کومه چې غیر رسمي دنده مثلا دکانداري یا بل کسب چې مثلا زه ورسره مصروف پاتې شم. دلته ځوانان زیاتره په څه شي مصروفه دي؟ دغه تعلیمونه خو ماشاءالله هلته به ډېرو خلکو کلي، نن سبا ځوانان دلته په څه شي ډېر مصروفه دي؟ لله الحمد زموږ ولسوالي واقعا یوه ښه ولسوالي ده. ځوانان زیاتره چې موږ ګورو دوی په خپل درسونو خپل علم او دغه د زده کړو په کارونو باندې دوی بوخت دي. مثلا وزګار ځوانان هم شته دی چې هغوی د درسونو څخه فارغ شوي 12م صنف نه، خو زیات ځوانان زموږ چې دی شکر دی هغوی تعلیم کوي او په زده کړه باندې بوخت دي. صافی صاحب، که د ژوند یوه ښه خاطره دې راته ووایې؟ زموږ د ژوند خاطرې مثلا ډېرې دي، خو زما د ژوند ښه خاطره دا ده چې دلته موږ یو د دې ولسوالۍ کې د ځوانانو یوه شورا درلودل. هغوی به مثلا د بیارغونې او د دې ولسوالۍ د زده کوونکو لپاره د زده کړې په برخه کې هڅې کولې دي او د هغې نه زه ډېر خوشحاله مثلا ډېر فارغین هغه یو ښوونیز مرکز هغوی درلوده چې ډېر زیات فارغین هغوی ورکړل. دغه مې ژوند یوه ډېره خاطره او دغه زما ډېر خوښ شو مثلا او ډېر خوښ وم دغه موضوع نه. تا خپله هم زده کوونکو ته درس ویله که نه همداسې د بار نه د هغوی سپورټ کوو؟ موږ د نورو ځوانانو سره ملګري وو، مثلا موږ هم خپل همکاري ورسره کوله، خو ولې تدریس د نورو ملګرو لخوا نه ترسره کېده چې هغوی زموږ ملګري وو ځوانانو او تدریس د هغوی د مخې نه په مخ وړل کېده، نورو ځوانانو د هغوی حمایت او ملاتړ کوو. ډېره مننه استاذه. راتلونکي کې ستاسو د لا بریالیتوب په هیله باندې الله دې وکړي چې دغه ستاسو ټولنه دغه ستاسو شورا نور هم په مخ لاړه شي او داسې ځوانانو ته نور هم دغه شان دغه برابر کړي چې تعلیمي مرکزونه جوړ شي، داسې د سپورټ ځایونه جوړ شي. الله دې وکړي تاسو نور هم په مخ لاړ شي. کور ومدان خوشحاله اوسئ. مننه چې راغلئ موږ سره خبرې وکړئ، خپل ځوانانو احوال مو واخیست. ډېره مننه، تشکر. ډېره مننه. لیدونکو دا چې یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی، د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی ته؟ نوم مې احسان الله روان دی، د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ د شامیرکوټ د کلي اوسېدونکی. ښه روان صاحب، دا راته ووایه چې دلته په څه شي باندې بوخت یې؟ دلته خو مې ولیدلې لګیا یې ولیبال دی کوو. ولیبال ته هره ورځ راځې که نه صرف د جمعې په ورځ راځې؟ نه، فی الحال خو خپلې زده کړې کوو، د 12م ټولګي کې یم او دلته بس مازدیګر کې راځو خپله ورزش کوو. ورزش کوي دې کې دلته دا ستاسو یو ټیم دی، دوه ټیمه دي که نه همداسې بس ځوانان راځي؟ د ټیمونو حساب نشته څوک چې کوم ځای ته ودرېدو لوبه کوئ؟ نه، فی الحال خو دلته په غاټه کې زموږ یو ټیم دی او په ورکوټو کې هم یو ټیم دی. موږ دوه ټیمه په وټپور کې د ولیبال لرو، بیا په کرکټ کې ډېرې او نور فی الحال په وټپور کې بس دغه ولیبال د مازدیګر. په لوبو په حساب باندې د کرکټ ټیم تکړه دی که د ولیبال ټیم هم تکړه دی؟ ولا بس کرکټ کې هم لوبغاړي شته دی، تکړه لوبغاړي کې شته دی. په ولیبال کې هم ماشاءالله ښایسته لوبغاړي شته د وټپور، تکړه لوبغاړي شته دی. ته خپله څه شي کې ډېر تکړه یې؟ یاره ولا موږ خو داسې راځو شوقانه پکې ودرېږو وروره. که کرکټ شو که ولیبال شو هر یو چې شو؟ ولا چې په کوم ورساژ شو وروره. ښه. او دا راته ووایه چې زده کړې همدلته په وټپور ولسوالۍ کې کوې که په مرکز اسداباد کې کوې؟ کوم ځای کې زده کړې کوې ته؟ زده کړې خو د وټپور په دغه دیني مدرسه کې کوو. دا راته ووایه چې
په ژوند کې د بده خاطره څه ده چې ته نه غواړې چې هغه تا ته بیا در یاد شي یا د باندې هغسې وخت راشي؟ ولا بدې خاطرې خو ډېرې تېرې شوي دي او ډېرې روانې دي. زموږ په افغانستان کې هر خواته چې ګورې ټولې بدې خاطرې دي. ځوانان هر یو ځوان یې که بوډا یې هغه خامخا په خپل ژوند کې یوه بده خاطره لري. آینده کې څه غواړې چې څه شی درنه جوړ شي د هېواد دپاره دی؟ څه فکر کې د راتلونکي کې د څه پلان دی چې څه شی درنه جوړ شي؟ زما هدف همدغه دی لکه څنګه چې تا زما د مخې ته دا میږ نیولی دی همدغسې زما هم ډېر شوق دی او د ماشومتوب نه مې دغې ته به انشاءالله همدې خپل هدف ته به ځان رسوم. ښه مطلب دې دا دی چې ته په راتلونکي کې یو خبریال شي. انشاءالله خو خدای کولی د الله نه مې امید هم همدا دی. زه الله دې وکړي چې ته یو ښه خبریال شي. ډېره مننه. لیدونکو دا چې یو بل ورور مې تر څنګ ولاړ دی د دې نه پوښتنه کوو وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی ته؟ عثمان نوم مې دی او د وټپور اوسېدونکی یم. ښه د وټپور اوسېدونکی. پارک ته څنګه راغلی؟ کرکټ له راغلي وو د خپل پریکټس کوو ځان له او بیټینګ چارې زده کوو بیا به راتلونکي ته انشاءالله بهر ته وځو که چېرته موقع راته میلاو شي. تاسو وایئ چې راتلونکي افغانستان د ټیم برخه به تي؟ او انشاءالله برخه به زه نه یم خو زما ډېر ښه هم شته دی او زه به م یم انشاءالله. ښه دا راته ووایه چې په کرکټ کې کومه دنده ترسره کوې؟ بیټسمین یې، کیپر یې، بالر یې، څه شی؟ بیټسمین یم او بالر یم جي. ښه لونډر یې ته؟ او جي. اوپنر خو نه؟ نه اوپنر نه یم. ښه اوپنر نه. دا راته ووایه که نه چې په ژوند کې راتلونکي کې څه غواړې چې کوم ځای ته ورسېږي؟ بیټسمین شي، همدغه لونډر پاتې شي، څه شی غواړې؟ بس چې بیټسمین سا شم ښه به یم. بیټسمین سا شي. همدې ځای کې صرف کرکټ کوې که نه کومه اکاډمۍ ته ځې؟ بس هلته پاکستان کې اکاډمۍ ته ځو دلته بس دغه اکاډمۍ دې کې لوبه وکړو. ښه پاکستان نه راغلی؟ ښه ډېر ښه. بیا خو ستړی مه شي، پاکستان نه ستړی مه شي. خیر دی تاسو جي. ډېره مننه. لیدونکو دا چې یو بل ځوان مې تر څنګ دی د دې نه پوښتنه کوم وروره نوم دی او د کوم ځای اوسېدونکی ته؟ زما نوم ضیاءالدین دی او د کیماګام د کلي اوسېدونکی یم. ښه ضیاءالدین خانه که دا راته ووایه چې دې وخت کې په څه شي مصروف یې، څه کار کې؟ نو مصروفیت خو نشته دی اوس فعلا کور کې او څه لا نشته دی. تعلیم دې څومره کلی دی؟ 14 پاس یم. ښه 14 پاس یې ماشاءالله. دا راته ووایه چې آینده کې د څه فکر دی؟ آینده کې غواړې څه شی درنه جوړ شي که نه بس تعلیم دې په همدغه ځای بس دی نور نه غواړې چې مخکې لاړ شي؟ غواړو خو چې تعلیم وکړو چې هغه اقتصادي خراب دی د اقتصاد د وجې موږ نشو کولی چې نور تعلیم وکړو. تعلیم ته چې دی پیشرفت ورکړو مخکې لاړ شو. نو هر سړی غواړي چې مثال مخکې لاړ شي تعلیم وکړي. دا د هر سړي ارمان دی. دا خو په دغه تعلیم باندې موږ دغه نه کوم بسنه نه کوم مثال مخکې هم غواړو چې تعلیم وکړو. ښه دا راته ووایه ژوند دې څنګه روان دی اوس؟ خوشحاله یې، خفه یې؟ ژوند هم شکر الحمدلله ښه روان دی. امنیت شته دی، هر څه برابر دی او هغه ډز ډوز چې دی ختم شوی دی انشاءالله. نو خیر دی دغه یو څه وخت لپاره چې مثال اقتصادي وضع خرابه ده الله تعالی مهربان دی انشاءالله جوړ به شي. انشاءالله دا به هم ښه شي. د ژوند یوه ښه خاطره دې راته ووایه. ښه خاطره یو وخت کې ما امتحان ورکړو د هغه دپاره موږ وزن نفر نیول چون ښه خاطره هم دغه ده د ننګرهار سیتامې دپاره. نو هغې کې امتحان ورکړو بیا خلکو پیسې ورکول هغه ورکول نو 210 نفر یې نیول 1000 نفر موږ امتحان ورکړو. بیا چې پام کوم مثال یقین کې مې هم نه راتله چې مثال زه به کامیاب شم خو هغه بیا نتیجې چې راووتلې هغې کې بیا کامیاب شوی وم. ژوند ډېر ښه خاطره ده. ډېر ښه. دا خو ماشاءالله ډېره ښه خاطره وه. الله دې نور هم کامیابي درکړي. ډېره مننه. لیدونکو دا چې یو قاري صاحب مې تر څنګ دی د دې سره خبرې کوو. قاري صاحب نوم مو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ابن امین حنیف دی. د وټپور ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د معلولین شورا مسؤل یم. قاري صاحب دا راته ووایه چې تاسو کار څه شی کوئ؟ تاسو مو خپله ویلي چې زه په دواړه قوم معلول یم. دا چې په افغانستان کې انقلاب دی بدبختیانې ډېرې دي. کله چې حکومتونه راځي حکومتونه بیا په دې کچه باندې چې هغه د ولسونو حقوقو کې خوندنې وي هغه په هره یوه جامه کې وي. نو د معلولین لپاره د کار زمینه په افغانستان کې نه ده برابره او تر اوسه پورې موږ کار څه نه کوو. همدغه د معلولینو خدمت کوم او د هغې مشري راپغواړه ده چې نور معلولینو ته د کار زمینه برابره کړو. د تعلیم زمینه دغه د جسمي او فکري بیا رغونه ورته وکړو. مثلا دغه ویلچرې امساګانې او همدارنګه کوم ضرورتونه چې معلولین لري هغې لپاره کوشش کوو د معلولین د حقوقو غوښتونکي اوسو.
مطلب کوم شخصي کاروبار نه لري بس همدغه د عوامو په خدمت کې راوتی او بس منډې وې نو بس تر لیسانسه پورې مې زده کړې کړي دي او خپله معلولي مې او خپل ځان مې وقف کړی د معلولین خدمت لپاره. معلولین هغه قشر دی چې لاس او پښې او سترګې نه لري، په ټولنه کې یو ضعیفه قشر دی او د هر چا ير دي، حتی د حکومتونو د ولسونو د کلي قومي سپین ږیرو په هر څه چې راځي هغه په روابطو او په هغه باندې ورکړل کېږي. دغه ټولو حقوقونه معلولین بې برخې دي او تر اوسه پورې چا معلولین ته حق نه دی ورکړی. دا راته چې ستاسو د مصارفو د چلولو دی تاسو کوم زوی دی ورور لرئ څوک لرئ چې تاسو د مصارف پر مخ ونیسي د کور مصارف ستاسو مصارف داسې څوک لرئ تاسو خپل کور کې نه مشر زوی مې تقریبا 19 کلن دی چې هغه مکتب کې دی او ستانه مکتب ته ځي او په وخت مدرسې ته ځي. تاسو ته بهتره معلومه چې رب العالمین یو نوم رازق دی او رب العالمین رزق ورکوي که کارو کې کوي نه کي یو ترونه پیدا کېږي رزق رسېږي انسان ته. او قاري صاحب دا راته ووایه چې څومره معلولینو ته هم تر اوسه دندې پیدا کړي دي یا مو ته شخصي کاروبارونه برابر کړي دي داسې څومره کسان ستاسو فکر کې راځي چې کارونه مو ته برابر کړي؟ تقریبا ټاپور ولسوالۍ کې زما په هلو ځلو باندې ډېر معلولین سره موږ د خوراکي توکو مرستې کړي دي، حتی نغدي مرستې مو کړي دي او 15 معلولینو ته په ټاپور ولسوالۍ کې موږ دوکانونه جوړ کړي دي چې هغه په دغه دوکانونو کې ناست دی د خیریه بنسټونو لخوا نه خپل اولادونو لپاره یو حلال رزق پیدا کوي. یوه کورنۍ بله ده چې تقریبا 15 معلولین لري، یو خیریه بنسټ ته معرفي کړی و چې د هغې لخوا نه ورته یو موټر او 1,000 روپۍ نقد او یا 3 بوجۍ اوړه او 3 ټاپکې پوړۍ ته ورکړی شو. همدغه موټر دی چې بل ورور یې چلوي او دغه معلولینو هغه نفقه ورباندې پیدا کوي. او داسې خیریه بنسټونه ستاسو لاسنیوی کوي که نه؟ څومره خیریه بنسټونه تر اوسه راغلي ځکه په افغانستان کې ډېر مشهور خیریه بنسټونه شته دي، داسې مشهور کوم خیریه بنسټونه تاسو سره کوم لاسنیوی ستاسو کړی دی که نه دی کړی؟ نه په هغه کچه چې په افغانستان کې مشهور دي لکه عطا خیریه بنسټ دی او د قمر دی او داسې نور دي دوی نه دي راغلي. همدغه وټپور کوم چې هغه د رسوان د خلک دی او دغه خریدمیشي وټپوري دي دلته بعضې ورونو سره کومک کوي، هماغه ورونه راځي چې موږ سره اندازه کومک کوي. دا چې اوس اسلامي امارت راغلی دی هغه د جواز غوښتنه کوي، دا چې دغه ورونو سره جواز نشته دی نو هغې فعالیتونه هم ولاړ دي او موږ ته هم څومره رانسوي. په ټولو خیریه بنسټونو باندې چې غږ کوو چې دا شی او د دې معلولینو لاسنیوی وکړي. قاري صاحب ډېره مننه سره.